سلامونه دوستانو، دغه ډول تصویرونه څنګه موږ تاسو دوستانو جوړولی شو چې دغه ډول تصویرونه دوستانو ایډیټ کړو او جوړ کړو، او کوم ډول دوستانو تصویر چې ستاسو خوښ شي هغه پرام څنګه دوستانو کاپي کولی شو. مثلا دغه تصویر ما خوښ شو، څنګه دغه پرام موږ تاسو کاپي کړو تر څو تصویر دوستانو پې جوړ کړو. نو په همدغه ویډیو کې دوستانو مکمله طریقه درته ښیم، ویډیو مه سکیپ کوئ. دوستانو د یو اپلیکیشن ضرورت دی، ستاسو دغه اپلیکیشن ډاونلوډولو یا د انسټالولو طریقه په دغه ویډیو وروستۍ برخه کې دوستانو درته ښیم. مثلا دغه یو تصویر دی ما خوښ شو، غواړم په همدې باندې زه خپل تصویر جوړ کړم. دغه زه څنګه دوستانو کولی شم؟ نو راځو دوستانو په همدغه تصویر به تاسو دوستانو داسې کلیک ورته واخلئ. کله مو چې کلیک ورته وایست دلته یو موږ تاسو دوستانو یو پرام راکوي، دغه یو پرام دوستانو موږ تاسو را کاپي کوو. کله مو چې را کاپي کړ دوستانو دغه پرام موږ تاسو کاپي کوو، کله چې کاپي شو دوستانو تاسو ته یو نیم ایډز پې راځي، هغه به تاسو سکیپ کوئ. کله مو دوستانو ایډز سکیپ کو نو اوس به دوستانو تاسو راشئ او یو وی پی این به کنیکټ کوئ. کله مو دوستانو یو وی پی این کنیکټ کړ، ما سره هم دغه یو وی پی این سره دی دوستانو، پرتون په نوم دی. تاسو هم چې هر ډول وی پی این غواړئ کنیکټولی شئ دوستانو. نو دغه تصویر دوستانو اوس موږ تاسو همدغه رقم ته جوړوو. موږ تاسو چټ جی پي ټي هم دوستانو لرو، ترڅنګ جیمیني هم لرو. په ښه ډول چې تاسو غواړئ کولی شئ. زه راځم مثلا په جیمیني باندې دغه جوړوم. جیمیني را خلاصوم دوستانو. تاسو به دغه جیمیني را پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ او پلی سټور ته به لاړ شئ. هلته به همدغه نوم دوستانو پکې سرچ کړئ او کله مو چې سرچ کړئ همدغه جیمیني اپلیکیشن به تاسو دوستانو را ډاونلوډ کړئ. نو زه راځم دغه جیمیني باندې دوستانو دغه تصویر ستاسو لپاره جوړوم، اوس یې طریقه درته ښایم. ښه دوستانو موږ سره دغه جیمیني را خلاصېږي. دا چې تاسو وی پی این کنیکټ نه وي دوستانو دغه جیمیني ستاسو لپاره کار نه کوي. تاسو باید ضرور په دا ځای کې یو وی پی این درسره کنیکټ کړئ. ښه کله چې دوستانو موږ تاسو جیمیني را خلاص کړو، راځو په دغه ځای کې کریټ ایمیج دوستانو په دې باندې کلیک ورته اخلو. دا چې کلیک نه کوي به تاسو تصویران دوستانو نشئ جوړولی، او هماغه پرام دوستانو په دغه ځای کې موږ تاسو ورته پیسټ کوو. راځو داسې کلکه ګوته نیسو دلته او په دغه پیسټ باندې کلیک ورته اخلو. کله هم چې کلیک دوستانو واخیستله راځو دغه جمع نشان تاسو ته ښکاري او په دې باندې کلیک ورته اخلو او له موبایل ګیلري نه تصویر اخلو. ښه نو دوستانو ما یو تصویر راواخیستلو. کله هم دوستانو تاسو تصویر واخیستلو را به شئ په دغه نشان باندې به کلیک ورته واخلئ. کله هم دوستانو په دې باندې کلیک ورته واخیستلو تاسو تصویر او دغه کوم فرام چې تاسو دوستانو ورته ولیکلو دا اوس په دغه شکل دوستانو موږ تاسو ته لاندې یو تصویر دوستانو جوړوي. همغه مطابق لږ دوستانو ورته انتظار کیږو تر څو دغه تصویر موږ ته جوړ کړي. ښه نو دوستانو په دغه ځای کې لږ منتظر کیږو تر څو دغه تصویر موږ ته کریټ شي او جوړ شي. لږ به تاسو دوستانو انتظار ورته کوئ. زه ویډیو سکیپ کوم تر څو دغه تصویر جوړ شي. ښه دوستانو تاسو کتلی شئ چې دغه دی دغه پرام موږ ورکړ او دغه تصویر دوستانو موږ ورکړ. نو موږ ته یو دغه ډول تصویر دوستانو له دې نه جوړ کړو. راځو په دغه تصویر باندې دوستانو داسې کلیک ورته واخلئ. کله مو چې کلیک ورته وایست را به شئ په دغه سیو باندې به دوستانو کلیک ورته واخلئ. دغه دوستانو اوس ډاونلوډېږي په فول سایز کې. تاسو انټرنیټ چې څومره قوي وي همدومره دوستانو دغه تاسو ته زر دوستانو ډاونلوډېږي. نو زما انټرنیټ لږ څه نه دوستانو ضعیف دی. داسې کولی شئ دغه سکرین شاټ هم کړئ دوستانو. دغه سکرین شاټ داسې ترې واخلئ او بیا تاسو دوستانو موبایل کې هلته درسره کرپ کړئ. نو راشئ دوستانو دغه سیو باندې چې کله کلیک ورته واخلئ دغه تاسو سیو کولی هم شئ، او که نه دوستانو دغه تاسو درسره کرپ کړئ او بیا تاسو موبایل ګیلري ته چې کله دوستانو راشي نو زه راځم دغه دوستانو ګوره داسې کرپ یې کوئ. کله هم چې دغه کرپ کړ او دوستانو موبایل کې به تاسو سره په دغه ډول دوستانو سیو شي. دغه دوستانو تاسو کتلی شئ دغه له مونږ سره بس سیو شولو. په همدغه طریقه دوستانو نورو دغه کوم پرامونه چې دوستانو نوره تصویران چې کوم دي دې نه تاسو دوستانو کولی شئ پرام را کاپي کړئ، او کله هم چې دوستانو دغه پرام را کاپي کړ نو همالته دوستانو په جیمیني کې تصویر هم ورته ورکړئ، ځکه چې په دې کې دوستانو مختلف ډوله پرامونه دي او د څنګه مختلف ډول تصویران تاسو پکې جوړولی شئ. هغه ټول معلومات دوستانو دغه کې تاسو ته لیکلي تاسو کتلی شئ. دغه د هر تصویر لپاره دوستانو تاسو جلا جلا کولی شئ پرام راواخلئ او پرام را کاپي کړئ، ځکه چې په دې کې دوستانو ډېر خوندور تصویرونه جوړېږي. تر څنګ تاسو راشئ دغې برخې ته راشئ هم په دغه برخه کې هم دوستانو تاسو کولی شئ. تر څنګ ډېرې نورې برخې دوستانو دغه لري. تاسو کتلی شئ چې دغه کې نورې برخې هم سره دغه د کیټس برخه لري دوستانو. دغه برخه هم دوستانو دوی لري. لږ انتظار ورته باسو تر څو دغه موږ ته را خلاصه شي. ښه نیټ دوستانو یو څه نه ضعیف دی، په همدې وجې باندې
نو دغه برخه هم دوستانو په دې کې څه دي مختلف ډوله برخې دوستانو تاسو کولی شئ دغه ټول نه دوستانو پرمونه راواخلئ او تصویران په ډیزاین کې او سرچ کې هم دوستانو تاسو کولی شئ په دغه سرچ کې هم هر څه چې غواړئ ورته ولیکئ کوم ډول چې تاسو غواړئ ورته ولیکئ نو کولی شئ دغه بوای دوستانو دې باندې چې کلیک واخلئ داسې بدل دلته خلکانو تصویران راشي او که ګرل باندې کلیک واخلئ د نجونو دوستانو تاسو راشي خو مختلف تصویران دوستانو په دې کې هم تاسو ایډیټ کولی شو پرام یې راخیستلی شي دوستانو چې موږ تاسو بیا یې په جیمیل باندې دوستانو تصویرونه پکې جوړ کړو صرف دغه تصویر باندې کلیک ورته اخلئ او دغه پرام دوستانو له دې ځای نه داسې کاپي کوئ کله مو چې کاپي کړو دوستانو دغه دلته تاسو پې کولی شئ جیمیل ته ورکړئ او تاسو دوستانو تصویر جوړ کړي نو ویډیو دوستانو نور نه وږدوم صرف راځم دغه ډول نوټ کولو طریقه دوستانو تاسو ته ښایم تاسو به راشئ پلی سټور ته دوستانو د پلی سټور سرچ برخه کې به دوستانو تاسو دغه نوم ورته ولیکئ دغه پرامپټ دوستانو کله هم چې دغه نوم دوستانو ورته ولیکلو تاسو به راشئ او په دغه برخه کې درته ډېر اپلیکیشنونه دوستانو راځي ډېری اپلیکیشنونه دي چې ټولې کار کوي خو موږ دوستانو یو څه اپلیکیشنونه په دې کې ومیل چې هغه اپلیکیشن چې ما تاسو دوستانو وښودلو دغه اپلیکیشن تاسو دوستانو پکې پیدا کړئ دغه اپلیکیشن کله هم دوستانو دغه پیدا کړ پرامپټ سیور دوستانو دغه تاسو در سره کاپي کوئ انسټال به کوئ او دغه اپلیکیشن هم دوستانو تاسو لپاره ښه کار کوي چې دغه هم یو بهترین اپلیکیشن دی ترڅنګ په دې کې نور هم سره دوستانو چې دغه رقم یو ښه اپلیکیشن دی د دې ترڅنګ دوستانو نور هم ډېر اپلیکیشنونه دي خو تاسو خیر چې در سره غواړئ در سره کاپي کړئ ټولو کار دوستانو یو ډول دی او راشئ تاسو دوستانو ګوګل جیمین په پلی سټور کې سرچ کړئ او ګوګل جیمین دوستانو کله سرچ کوئ لومړی تاسو باید په دغه پلی سټور کې دغه وی پی این دوستانو تاسو ورسره کنیکټ کړئ او دغه دوستانو تاسو در سره انسټال کړئ نو ما انسټال کړی زه صرف اپډیټ کوم نو ویډیو دوستانو تر همدې ځایه که خوښوي مې لایک کړئ او له ملګرو سره شیر کړئ تر نورو داسې ویډیوګانو چې زه دوستانو بیا ستاسو په حضور کې حاضرېږم راځم به تاسو په